هغه واقع ده د كعب ابن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك رضي الله عنه دا قصه کوله: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوک. دا قصه چې شروع کړنو اداره ته ویم چې ګرځي د یو جنگ نم پاتې شو، صرف د دې جنگ نه پاتې شو. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه، او رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ روان شو حين طابت الثمار والظلال. او په دې وخت کې رسول الله جنگ لوتو چې میوي پخې شوی او سوري چې دې مزیدار شیو، ریونو د سوري ډېر مزیدار په دغه وخت کې. لکه یو طرف ته ګرمي ده او په ګرمي کې چې د ورو د سوري ډېر شي او میوه پخې شي نه، د خورغه د موسم جوړي چې کړی د انسان باغ او باغچې او پټي. امتحان ته ګوره الله سبحانه وتعالى امتحان دې قشه. کعب رضی الله سبب السبا کول پای کې دغه واقعه ته مخ ترار. بیا مې اراده وکړه چې زم پسې په خیر دې کې لګلېټ سم خو بدوی پسې ځان رسومه ولیتنی فعلت ورمان چې دا کار ما کړی. خلک لاړو، مدینه خالی شو. تبوک ته چې رسول سم ورسېدو نو ایناس دې خپل مرګرو سره وی چې ما فعل کعب نه کړ کوم ذکر. الله اکبر. پریدو مغټ لخر کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل مرګره یادې ما فعل كعب نخکر یوره شاته پاتې شوی سم سره دا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: والله يا رسول الله بالله مې قسم یې د الله پیغمبر ما علمنا عليه الا خيرا. دغه سړي کې صرف من خیر دی، خیر نه علاوه به نور څه نه دی. فلما سلمت عليه نو کله چې ما رسول الله باندې سلام واچ تبسم رسول الله چې ما دوی کړو مسکیش خو دې مسکیش لکه دا انسان چې په قار کې خاندي. ویلم دغه مخ د کینستم وما ته وی چې ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك. وما ته شي شته پاتې کړي تاسو وسورلی وینه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وی چې دوی سره خبرې نه کوي. وی خلکو رانه بس خبره تری ختم کړي او وی دومره نه خلک ناشنا شو چې مونږ ته ځان ناشنا کړی د ازمکه راتم ناشنا کړی چې دا غزمکه خو نه دا کم باندې چې مونږ ګرځیدو. وی په دغه ورځو کې ماته دوه خبرې ډېر مخې ته راتلې وغیر ولو مسخ. یو دا که زه په دې حال کې مړ شوم نو رسول صلی الله علیه وسلم جنازه نه کوي. دویم دې خبرې یې ولو ما که رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې وفات شو او زما په باره کې څه فیصله ونه شو نو زه به عمر له دغه شان پاتې شم. رسول صلی الله علیه وسلم په برالمه فوسلم علیه وبغض من سلام واچ وهو في مجلسه بعد الصلاه. هغه سلام چې کله مزبه کو سلام به وګوري خپل مجلس کې بناسو نو یې بلار سلام به واچو نو بیا مې خپل ځان سره ویل چې شونډي ګوره قولي د کني ګړه خو جواب باغ نه راک. خو ځله به متسلی بده ورکوله چې کې دي شونډي قولي غمانې دي او کې دي جواب راکړي غلې به راکړي. وکړي چې دا خلک راندل لري شو بالکل یوازې شوم د ځړمې دي مری ته راورسېدو. ویلان په ابو قتاده رضی الله عنه پس الله اکبر. ودي واقع ته وکړي وس په ابو قتاده بسلال او دا غي باغ دی باغ نه غي دیوال ته وکړه نو په دې دیوال باندې وورید او هغه زما د ترز ویو او په دې خلکو کې دې زما خو زه د سره خبرې اترې وکم. فسلمت علی ما بسلام واجنو فوالله ما رد علی السلام. الله می قسم دې سلام جواب رانه کو. وی مو ته چې ګوره ته الله راېدو ته د پته نشي چې الله او د الله پر رسول باندې مېنی ته ته پته ده مو خو یو بل سره وګ ژوند تیر کړی دی یو بل مرګریو. ځدی څه کار چې کولای شم چې زه قصدن عمدن دی پاتې شم یا د منافقانو په شان دی پاتې ته ته پته چې د الله او د الله پر رسول باندې مېنی. فسکت خپل کار کوم له جواب رانه کو. فعدت له بیا واپس شم په دویم پر موتی چې ابو قتاده ته ته پته چې الله د الله پر رسول باندې فسکت ما جواب رانه کو. وی په دریم پر موتی بیا وې نو بیا له جواب راکو. دی جواب ته ګورو سم عجیب جواب دی. موتی چې ابو قتاده ته پته چې الله او د الله پر رسول باندې ته پته نشتی. وی ما ته چې الله ورسوله اعلم. الله او د الله رسول ته پته ته مې نه ما ته څه پته ده. د رسول صلی الله علیه وسلم یو کس په ما بصیراغه کوړت هغه لري وی ما ته ورته کوي زه خوشاله شوم مې کزو ته بس خبر راکې چې ستاسو توبه قبول شوه د رسول الله اجازه. وی ما ور کوله کوم چې ستاسو وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک ان تعتزل امراتك. وی رسول الله چې خبره خزینه لري اوس راغی سره مې ملاوي سلوي خورجی بد دا خبر بګیراله د اوسه پوری خلک سلام دعا نه کوي. سره
په دا صح حکم د رسول الله راغی چې خپل خزي ته وایي چې جدا شي ستانه خو د دې ایمان ته ګوره د دې ایمان ته سره اړین شي چې څنګه وتاګه دا خبرو کړو ما وته وی چې اطلقها ام ماذا افعل طلاق کوم کسو کما ور ایمان رسول الله سمو چې خزنه جدا شي طلاق کوم کسو کما لکه رسول الله څنګه ویلي الله اکبر يبقى رسول الله بچلانه دغه سره خلق ناسو فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني وزي چې څنګه د جمعه ته ورنوتم نو طلحه بن عبيد الله رضی الله عنه داری کر پاسې د ودرېد او رامنډ کړي په ما پسې او ما سره لاس ملو کو مال مبارک راک والله ما قام الي رجل من المهاجرين غيره او د مهاجرینو کې به نور کسا مهاجرین چې کوم صحابه او دي کې بل څوک نو پاسې دل سوای د طلحه بن عبيد الله نه چې د په ما پسې را پاسې دل خو مخ کې سوی ولا انساها لطلحه او دا خبر به چې تیر نه کوم چې طلحه د مبشر پاسې دل قال كعب فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم باندې سلام واچ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور او رسول صلى الله عليه وسلم ما سره خبره شروع کړه او د مخې پړقېدو د خوشالینه او مسکی شو او ما ته وی چې ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك مونږ ته زیری درکو د دې سي ورځي کله نه چې ته نمور د خېټې نه راوته دې سي ورځ ته بتا باندې دراغلي کوم ورځ په تاره الله سبحانه وتعالى اعلان کو چې دې ما معاف کړي قال قلت من عندك يا رسول الله من عند الله بما چې یا رسول الله تاسو طرف نه دي کنه د الله طرف نه توبه تاسو چې لکه معاف شي کنه الله وي چې ما معاف کړي بما ته وي چې لا بل من عند الله والله اعلان کو چې دې ما معاف کړي